د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ کې ولسونه بغیر له کوم امتیاز د شته ځنګلونو ساتنه کوي. دوی وایي پخوا یې سیمه کې تر ډیره ځنګلونه وهل شوي، خو اوس هڅه کوي چې د قومي تړون له مخې شته ځنګلونه وساتي او په اوږد مهال کې د ځنګل وهنې مخنیوی ترسره کړي. موږ دا ځنګل خدای د حکومتو سره ډېر ښه وکړي، موږ ته یې روکړی دی، خو موږ روبکي ولا یو. موږ ستنه کوو، خو داسې دی چې موږ ته څوک چې نه روکوي بیاوازې یو کشرت یو. خو موږ خوره دی، موږ یې ستو یوره دی، مو د حکومت نه موږ دا کومکونه غواړو چې موږ سره لږ امداد وکړي، موږ سره لږ کومک وکړي، موږ سره لږ اروشه دیرشه وکړي، موږ سره د ځنګل یې وسوتي لګي غونته، موږ سره لږ کومک وکړي. دغه ځنګلات چې دي تر دې دمه موږ د خپل کلي په همکارۍ د سپین ږیرو ځوانانو مشرانو په همکارۍ مساتلي دي تر دې وخته پورې. دا چې تاسو په خپله وینئ دغه ځنګلات په نورو سیمو کې دننه پخوا ډېر وهل شوي دي. هغه غرونه رغونه د دې ونو نه د بېلابېلو ونو نه لیه شوي دي. خو موږ الحمدلله ښې شپه ورځ په ځان یو کړی دی تر څو موږ خپله ملي شتمني له لاسه ورنه کړو او په راتلونکي کې موږ یو ښه ځنګلدري ولرو. نو دا ځنګل موږ ستو دا د موږ د حسن خیلو مربوط ساحه دی. دا ځنګل نه موږ پرهیز کړی دی، یعنې دولت سره موږ دا کومک کوو، ویلي چې دنده د دولت دی، خو موږ هم سره همکار یو، څوک نه پرېږدو چې د ځنګل کته کړي. د سیمې د دغو اوسیدونکو په خبره دوی د خپلو هڅو له امله د ځنګلونو د ساتنې لپاره مختلف فعالیتونه ترسره کړي او په دې سره یې د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې د ځنګلونو د بیا احیا او عامه پوهاوي په برخو کې یې هم ډیر کار ترسره کړی او که حکومت ورسره په تخنیکي او مالی برخه کې همکاري وکړي نو دا هڅې به لا پیاوړې شي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو په اساس چې تیر کال یې په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو همکارو ادارو پر مټ شاوخوا زرګونه هکټاره ځنګلونه بیا احیا کړي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره